الرحمن الرحیم سر رانا کټ کا اے ظالما پتندی باندې مې دا ولیکا سر رانا کټ کا اے ظالما پتندی باندې مې دا ولیکا چې سر مې تر کټ کړلو په دا چې سر یې نه ټیټوو زه امازي کوم ته او د لره لره ناروغلي پښتونه ته سلام کاوه شکریا په دا نشه ده کولای چې دغه د عرب ته نه دي راغلي دا د عرب وجود نه دی دا د دغه د سوچ فکر نظریه چې دغه وطن د خپل خورې د پورې ژوند کوو هغه ته راغلي دي ډېر سپین ږیري نوستي مشرون نوستي ځوانون نوستي زه خبره ورډاونه تفصیلات نه ورکوه ځکه چې په غونډه کې څه باندې توس په یېږستی زه نه یایه د دغې ملک کرنل امام ویلي دي چې دهشتګرد ته ټریننګ مو ورکړی دی د دغې فوج جرنل حمید ګل ویلي دي چې دغه دهشتګرد ته ټریننګ مو ورکړی دی د دغې جرنل مشرف ویلي دي چې چیف آرمي سټاف ته چې دهشتګرد ته ټریننګ مو ورکړی دی او د دغې ملک وزیر اعظم عمران خان په امریکا کښې وویل چې د میز فوج او خفیه ادارې دغې دهشتګرد ته ټریننګ ورکړی دی یو تاسو څه شک پوته دی په دا کیسې کښې پوزو کاویه سکه شک دهشتګرد دغې فوج و دغې ادارې جوړ دي ای که نه دا بنده دا خلق واضح دی او دهشتګرد دغ ته یایي چې ډور پیلاوي خلق ویږدي دغ د خلق ورکوي بیا دغ فوج دغې ادارې دا په خپله دهشتګردي او دغې دا لبې کړي دي دا پښتانه په ډور او په زور باندې لونده کول غواړي میز په خپله خبره باندې دهشتګردي یو شکل ها نه غواړي میز پر امن خلکي دهشتګردي دولت هغه خلک غواړي چې د دهشتګردۍ په سر یې کاروبار دی فاراباوی ډالرې پې ګاټي دا د میژ توس مارګینه چې میژ یایي چې میژ بې قیمته مړېږي دا نه یي بې قیمته یو دغه قیمت په ډالره کښې دی په روپۍ کښې نه دی دا خوراک شي نه نه که امن و د میژ دیکاندور د میژ ملو د میژ تبلیغي د میژ یستوس د میژ افسر د میژ عام عوام ریړې وله دا غونډ محفوظ وي که امن نه و په دا کښې یو نشي محفوظ کېدلی زه د اوڼه امازي کوم ته ځون یې شمېره زه ځون په دغه کښې شمېره دا کیسه ورته چې دولت دا خو د میژ ملګري چې یو احتجاج کوي ها په بخښنه سره ګیله مار واخیستی میژ دا ویډیو ویني چې ځینې خلک یې وکړو چې دا خو انتشار دی داسې یایي میژو دا بند خو آیا مړی کول انتشار دی که نه دی دای که نه دی مړی کول دهشتګردي دو که نه دو خدای مکړه صاحبو که د میژ د لوست نه دلته یو روډ هم بند شو بیا خو په میژ پسې ویډیو کېږي چې دا انتشار پیلاوي بیا دا نور یې چې پیلاوي ځان څرنګه د سترګې نه ووتل کمو کمزوری درته شمېرې دا خلک کمزوری شمېرې دا کورانۍ کمزوري شمېرې ابلو ډېر ښه درته ښکارېږي د زور په بنیاد د شی باندې فیصلې ما اخیستی ښه بات دا نه ده چې چا سره زور دی خدای نه زورور نشته دی که شته دی که په خدای هم یقین وي او د خدای په قانون هم یقین وي په قرآن هم یقین وي بیا دا در سره نوټ کستی چې په دایسي باندې د یو سکند ژوند زیاتېږي نه خدای چې کوم درته لیکلی دی اوس د هغه دی او په غیرت د یو سکند عمر کمیږي نه خدای چې درته لیکلی دی هغه دی میژ امازي کوم ته یایي چې ته جرګه وکړه ځکه چې زه چې اوس دلته دغه خلک سابو خدای ما که چاته لوسه چوي بیا ورته یایي چې انتشار جوړېږي اوس دا مړي باندې خاموشي میژ تو ته در پرېږد چې ته اوس کیسه وکړه ته فیصله وکړه جرګه وکړه میژ ته یوه کیسه وکړه چې په دغه خورا باندې کیم قسم ژوند ته ځون ته خوښ کړی دی کیم قسم ژوند دا مختلف د ټیپکې ول خلق ته خوښ کړی دی کیم قسم ژوند دی میژ د عوام ته خوښ کړی دی دا واضح ښکارو ته په ایمان سره دا دار ته واضحه که خالي چې توس ته مې مرګ خوښ کړو ژون ته مې بانګلې خوښې کړلې دغه ټیپک ژوند ته مې بدماشي خوښه کړه زموږ په عرض نه باندې تونستې ګیله نه کړي دغه خلک نه شي درته خالي کیسه واضحه
دا ستوکه نه تو کیسه د خالي واضحه شي چې زه ټوله تا څرنګه ژوند یو ریټ ستای میږ یماني میږ دغه مشروم ته کیسه نه کړه چې د ریټو ये चावल में पड़का बिया में मड़का पढ़ूं दाखू किसा एमीर दे जात न दो आरिफ नक्शा पाठाई नो वड़ाई ले जने वड़ाई शो ना दे आरिफ तुक मिसिंग पर्सन भी नेवर जुड़ावाई शो ना आरिफ ता पची पोस्ट चा पुलवर चिंगा वाला शो खुद तक कौम वतन खाल के तदा किसा वर के दला पश्तो न ता वर के दला ज़लश पले जाक से यायो ए काकड़ा चतपो جنوبی پښتونخوا کې اچکزی دي شیرانی دي مندوخیل دي لونی دي نور ملازی دي مختلف کاسیون دي په جنوبی پښتونخوا کې پندیږي نور ډیر دي نامینه یو پایور وی بخښنه ده نه غوړو دا ستونه تسلیمان خیل پندیږي اما ځای وزیر پندیږي ماسید پندیږي چې کیز لوټه ګندا پور نور کومینه دي میانی دي دا پندیږي نارت وزیرستان شهید منزای پندیجی ورسرا داوار پندیجی لوند بنی سای پندیجی ماروات پندیجی خټاک پندیجی داس در سواد پر یوسفزی پندیجی سلارزی پندیجی اورکزی پندیجی تو کورم جن سیکش توری پندیجی ورسرا دا نور چې څومره قومینه دی پندیجی تو مومند پندیجی خلیل پندیجی زه دا قومونه توایما چې کچېره دا تاسو ثابت کړل چې دا خلک د دغه خاورې د امن نه د بل څه دپاره لګیا دي راشئ سزا تاسو راکئ خو که دا نه وي ستا د خور مور په کنځل یې ننګ کړی وي غیرت یې کړی وي بیا په هر ځای شي جرګه شه جرګه وکړه دغو خلکو ته خبره وکړه مونږ ته دا د پښتنو قبیلې جرګې وکړي راکښېدني په مونږ د یوه کیسه ثابته کړي مونږ غلط یو که دوی دا ثابته کړله چې دا خلک غلط دی دا خلک نقش نسته زه ورسره بیا به خو که چېرې دا خلک په حقه وي دا خلک ټیک وي دغه خلکې کیسې او خبرې هر شی ټیک وي نو بیا دا د بغراتور ژوند نه کوئ دا د پښتنو سره څه کوم خوند نه کړي نور به د هر چا سره وکړي یا بیا ځان ته پښتانه مه وایئ ځکه چې دا کام داسې خلک بیا په خپل منځ کې چې وي دا کام به بد لیده شي بدرنګ به لیده شي بلا خبره د پټیم دو دا قاتل پیژندي د عارف وزیر فیار لکه څرنګه پړی خان شه چې جلوس وشي جلسه وشي پټانګ شه دغه په شغلې کې چې منظور پښتین کې ایما پر ہوا ہے فیار کو مکټ شي دا سودا فیار په 5 وخت کټ کیږي دا فیارو په بل وخت کټ کیږي ځکه چې دولت ته څه کړی دی هو څه کیږي هو دا دغه په ایما باندې په دا کیږي چې زه یو جلوس نشه کړلای زه یو جلوس نشه کړلای او دای دولت ته د ټیپک سره خال ګرځېږي دغه هغه کوي ملګری توجه دلې کې ستای او بلا دولت چې کوم خلق مستی رجا هدو ګرمي هدو کسان نوز دا وې مو په کیسو غون پوي شوی هوستای او پښتون قوم ته دا اپیل دی چې نن 3 تاریخ دی سابو 4 بلارستان دریم او وی په 5 تاریخ باندې که پریشان آباد وي که ګایس ټیمې په مناسب وخت په ټوله دنیا کښې د کورونا لحاظ وسوته وایي لږ په سپیس شي لږ په فاصله کښې غونډ کومینه راووځي د عارف وزیر د وینې سره د وفادارۍ عهد وکستی وعده وکستی دا وعده همدو دا ځینې خلک لوس پرې نه کړل چل وعده وکستی چې عارف وزیر د وینې سره میر وفادار یي هېڅکله غداري او خیانت نه کړي دا وینه د دغه وطن په سر تویېدي او قومه او خلکه که چېرې میر دا یایي چې دغه دا د پیرمله خانه ماله قبیله مشر قبیله دا د خالي قربانۍ ورکوي دغه تورسرې را کونډې کړي دغه بچون د یتیمون کړي میر دا نورو تماشا کړي دا خو مو ته ډېره دایسي ښکارېږي لږ میر هم ورتري مې داسې دا قوم وعده وکړی چې میږو وشي دا قبیله هم یو پښتون نه پرېږدي دا لوس ورته چکې دا خلک یې ویني دا قبیله وشي نه د ټول پښتون قوم ورسره دی نور خدای دا وطن ابود لري د وطن
په سار شه د میژ وینې ډېر وړیکی کې ماتی میژ غونډ ورته تیوري عارف په هغه لیار شه تللی دی چې میژ خوښه کړې وه چې امن غوړي دا د میژ توس په خوښه کړې لیار شه تللی دی دا لیار چې میژ خپله خوره باندې خپلواک او پر امن ژوند غوړي په دغه باندې میژه په هېڅ صورت کمپرومایز نه کړي ریپې په دا وطني نقشه خلک وخلي په ایمان سره چې عارف تعلیق ده وخستی په نور نه به ډېرې ورکولی خو د ریپې نه وخستې ویلې نه وخستلې د بنګلې نه وخستلې ویلې نه وخستلې غونډ خالي خو وخلي آیا دا خلک لیونی شوی و نه و لیونی شوی په تو یې کومه زړه بدله ته یې نه پرېښولې تو سره یې سون تړلی و وینې پیو کړلې چې کله دغې فوج په دا خوره د طالب راج رواست اول د فاروق شهید کو ځکه چې فاروق ژوندی وای بیا راج نشه کړلی بیا داسې بیروچار ساتر عارف پرنن دا معامله د دغه خورې دو دا معامله د دغه وطن دو دا د میژې توس مشترک دی دا ګوښی د دغې قبیلې نه دی دغه قربانۍ و مشترکې وي خدای یم خوښ ولره مونه و ډېرې کیسې په جلدي کښې لیا په بیړه کښې لیا د عارف غونه سړی مخ سرته ایښتی په دغې په وجه بوته شوي وي بیا یوه کیسه را کیسه بیا هم خبرې کوي بیا هم په دا کیسه ډاګېږي دا کیسه پرېشوونکې نه دو یو دای نه میژ چې څومره شهیدون شوي دي دا یو نه معاف کوونکی دی نه پرېشوونکی دی ځون ته یوسف زیاتوي میژو کمزوري وي خو تر څو پر ټول دا عمر نه وي ټول عمر دا جامې نه وي یوه ورځ کیدای شي وشمېږي زورور وي خو په چیکټ شه وشمېږي چې یو ور نسکور شي په هغه نه بعد بیا دا کوم یوسف نه درخه غوړي بیا د غازي بیا د وایي بیا د پورې وایي ځون په وخت زوړی شکه ځون په وخت زوړی دا کوم تکشنه وه دا خوره د دغه خلکو دو مختلف زورور پرې وایي دا خلک یې کمزوری شمېرو نه زورور نشته دی دا کمزوری خلک په خپله خورې بیا نستی نه شي ورډولی نه شي شکست ورکولی دا خلک ته په هېڅ صورت لیار نشته در سره تاریخ یې وکسه تاریخ یې وکسه چې پیرملا خان مالک سردار چې کله انګریز پې بدل شو دا یې شهید کړ خو دا کسان شهیدون کړل بله رضا دولته ولیدو چې تو ډازینه پې کړل ها په تو به مې د فرهاد د لوس کارتس ووتل نه یې شي ټیټولی په یوه صورت درته ټیټېږي نه خدای یم خوښ ولره په کیسه پوهېستی امیږ نه یې ما ورویستی امیږ په کیسې جذبات یا خوند ما چګاویستی خپل په کیسه پوهې ور ووځستی قسم درته کړه چې کاګوش چې په میژ کېدلی څه وم در کړی وای چې کا میژ پښتانه کښې ناولي وای هم دراولي وای د یوسې ګډ تکلیف مې ور وای په قرآن شریف مې قسم چې میژ په ګوش سر پېره کړی وای نو توس نه بغیر نه کېږي دا د وطن امن راستل د توس په زور کېدلی شي توس تایور یستی دارل یستی ډېره مننه خدای معبود لره اخر کار عارف ته یو سلام یو سیر سلام غونډ یې د خپل زړه سلام درته پېښ یا د شهادت ته سلام یا د وینې ته سلام یا د قرآن